बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو ته شارټ فریزز کوم کلاس ډیر مهم دی تر پایه پورې وګورئ او د خپل کور ماشومانو سره خو شریک کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پیلنی فریز موږ سره سره سپیک آوټ وایا کوم موږ چرته یو کس ته وی چې وایا یا خبره کوه نو په انګلیش کې به ورته وی سپیک آوټ لوک اهید مخکې ګوره که موږ چېرته یو کس ته وایي چې لکه مخکې ګوره نو په انګلیش کې به ورته وایي لوک اهیډ ډرایو سلولی ګاډی په مزه چلوه که چېرته یو کس ګاډی چلوي ته ورسره ناست یې ته ورته وایې چې ګاډی په مزه چلوه نو په انګلیش کې به ورته وایې ډرایو سلولی فوټ آن یور کیپ ټوپۍ په سر کا که ته چېرته یو کس ته وایې چې ټوپۍ په سر کا نو په انګلیش کې به ورته وایې فوټ آن یور کیپ فوټ آن یور شوز بوټان واچوه که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه دا بوټان واچوه نو په انګلیش کې به ورته وایې فوټ آن یور شوز ټیک ټي چای وڅکه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې چای وڅکه نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک ټي کیپ کوایټ چپ شه یا خاموش شه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې چپ شه یا خبرې مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي کیپ کوایټ ډونټ مو حرکت مه کوه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې حرکت مه کوه یا مخ وځه نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ مو ګیټ اپ کوز شه که موږ سره چېرته یو کس په ګاډي کې ناست دی او موږ ورته وایي چې هلکه کوز شه نو په انګلیش کې به ورته وایي ګیټ اپ ویټ آوټسایډ بهر انتظار وکړه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې بهر انتظار وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ویټ آوټسایډ ګیټ لاست د مخې نه مې لرې شه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه یا دې ځای نه لرې شه یا د مخې نه مې لرې شه نو په انګلیش کې به ورته وایي ګیټ لاست ګیټ آوټ بهر وځه که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه بهر وځه نو په انګلیش کې به ورته وایي ګیټ آوټ شټ آف خوله بنده که اکثر موږ پښتو کې یو کس ته وایي چې خوله بنده که نو په انګلیش کې به ورته وایي شټ آف هاو سویټ څومره خوږ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه څومره خوږ نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو سویټ ویری نایس ډېر ښه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ډېر ښه نو په انګلیش کې به ورته وایي ویری نایس سو سیډ څومره د خفګان خبره ده که موږ چېرته یو کار سیکو د خفګان کاري مطلب موږ وایي چې هلکه دا څومره د خفګان خبره ده دا کار نو په انګلیش کې به وایي سو سیډ نیور مایند څه خبره نه ده که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا مړه څه خبره نه ده نو په انګلیش کې به ورته وایي نیور مایند ډونټ بي سیلی کم عقل مه جوړېږه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه بېوقوف مه جوړېږه یا کم عقل مه جوړېږه نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ بي سیلی ویټ هیر دلته انتظار وکړه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دلته انتظار وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ویټ هیر بی ریډي تیار شه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې تیار شه نو په انګلیش کې ورته به وایي بی ریډي دغه رنګې موږ که ورته وایي چې تیار شه نو په انګلیش کې ورته داسې هم موږ ویلی شو ګیټ ریډي وی وانټ پیس موږ امن غواړو که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه موږ امن غواړو نو په انګلیش کې به ورته وایي وی وانټ پیس شټ د ډور دروازه بنده کړه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دروازه بنده کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي شټ د ډور پښتون آر پیسفل پیپل پښتانه پرامن خلک دی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه پښتانه پرامن خلک دی یعنی خلکو ته نقصان نه رسوي نو په انګلیش کې به وایي پښتون آر پیسفل پیپل ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته شارټ فریزز وکړي انشاءالله پر روانو کلاسونو کې هم زه تاسو ته همدغه رنګې شارټ فریزز راوړم ځکه چې دې سره به ستاسو انګلیسي ډېره مضبوطیږي که چېرته تاسو ته هم د څه ضرورت وي تاسو ته کوم څیز ښه ښکاري نو ما ته کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ انشاءالله زه به تاسو ته هغه څیز په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ د الله په امان